السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو دوستانو، نن به ان شاء الله تعالی د سوره الحشر چې نه 15مه سوره د دغه 13 آیت 19 آیت او 20 آیت ترجمه ګورو چې الله سبحانه وتعالی په قران کریم کې په دو آیاتو کې مؤمنانو ته څه ویلي دي او څه نصیحتونه کړي دي ورته او څه حکمونه ورته کړي دي او څه پند او نصیحت او تذکر مؤمنانو ته ورکړی دی څو پورې هغه موږ په خپل ژوند کې عملي کړو او چې د موږ ژوند ښه طرف ته تغییر وخوري او د موږ په ژوند کې بدلون راشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أي مؤمنانو، أي أول کسانو چې تاسو ایمان وروړی دی، د الله تعالی نه وډار شئ، د الله تعالی تقوا حاصله کړئ، د الله تعالی پرهیزګاري حاصله کړئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او تاسو نه باید هر یو او خپل عمل ته چې سبا ته لیږي، یعنی قیامت ورځ ته چې کوم عمل دی لیږي هغو ته د متوجه شي چې دی څه رقم عمل قیامت ته لیږي، ښه عمل لیږي که بد عمل لیږي. ځکه چې د رښتیا ژوند، واقعي ژوند چې دی هغه آخرت دی. په آخرت کې انسان ته جنت ورکول کی یا دوزخ ورکول کی. نو موږ چې هر عمل په دنیا کې کو دغه حساب کتاب به الله سبحانه وتعالی د موږ سره په آخرت کې کو، یا به د خپل عمل او په اساس باندې به موږ ته الله سبحانه وتعالی د خپل رحمت نه به موږ ته جنت کی، یا به موږ هغه عمل دی چې موږ یا به هغه ته بیایي دوزخ ته بیایي. نو باید موږ تاسو په دنیا کې متوجه اوسو خپل عملو ته چې څه رقم عمل موږ سبا ته یعنی قیامت ورځ ته لیږو. واتقوا الله. بیا الله سبحانه وتعالی په دې کې موږ ته توصیه کو د تقوا چې تاسو د الله تعالی تقوا حاصله کړئ، تاسو د الله تعالی نه وډار شئ. تقوا څه معنی؟ تقوا دا ده چې الله سبحانه وتعالی چې څه موږ ته ویلي دي په هغو باندې موږ عمل وکړو. الله کرته ویلي دي چې دا کار وکړه، موږ هغه کار وکړو. کرته وویلي دا کار مه کوه، ته ویلي دي دا کار مه کوه، هغه کار باید ونه کړو. د الله سبحانه وتعالی د هر خبرې نه اطاعت کړل دوی ته وایي تقوا. تقوا یعنی موږ خپل ځان د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه چې دوزخ ته ځان وساتو. دا په داسې صورت کې چې موږ د الله سبحانه وتعالی خبر ومنو، د الله سبحانه وتعالی په دین باندې عمل وکړو. ان الله خبیر بما تعملون. بشکه چې الله سبحانه وتعالی خبر دی په هغو کارو باندې چې تاسو یې کوئ. تاسو په ټولو اعمالو باندې الله سبحانه وتعالی خبر دی. نو باید موږ تاسو خپل اعمالو ته متوجه اوسو. په هر عمل کې، په هر وضعیت کې و حالاتو کې باید موږ الله سبحانه وتعالی ته متوجه اوسو چې الله سبحانه وتعالی موږ ویني، موږ اوري چې هر چیرې وو، حتی وهو علیم بذات الصدور. هغه څه چې موږ په زړه کې تیریږي الله سبحانه وتعالی په هغو باندې علیم دی، په هغو باندې خبر دی. په 19 آیت کې
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. او تاسو دغو کسانو په رقم مکه چې الله یې ویر کړی دی، نو الله سبحانه وتعالی هم د دې خپل ځانونه د دې نه ویر کړي دي. الله اکبر. همدغه کسان فاسقان دي، همدغه کسان دي چې د الله سبحانه وتعالی د امر نه وتلي کسان دي، نافرمانان دي، د الله سبحانه وتعالی فرمان نه وړي، د الله سبحانه وتعالی په فرمان باندې نه دي دا کسان. یعنی الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته ویي، مؤمنانو ته ویي چې ای مؤمنانو تاسو دغو خلکو په رقم باندې مه کیږئ چې دی الله تعالی ویر کړی دی. نو کله چې موږ الله سبحانه وتعالی ویر کو، هغه انسانان چې الله سبحانه وتعالی ویر کړی دی، الله سبحانه وتعالی بیا دی دغه خپل د دی ځانونه د دی نه ویروي. یعنی دی حتی د خپل ځان په قصه کې هم نه وي چې زه سبا مړ کېږم، سبا به د ما نه حساب کتاب کی، زه باید خپل عمل ته متوجه اوسم چې زه مې خپل عمل اصلاح کړم، زه باید جنت لاسته راوړم. د خپل ځان په قصه کې هم نه دي. الله سبحانه وتعالی د دې ځانونه د دې نه ویر کړي دي. نو که چیرې موږ الله سبحانه وتعالی ویر کو، نو الله سبحانه وتعالی به بیا د موږ خپل ځانونه د موږ نه ویر کو، موږ به خپل ځان ته حتی متوجه نشو، د خپل ځان په قصه کې به هم نه وو. نو الله سبحانه وتعالی باید همیشه موږ یاد کو. په شلم آیت کې الله سبحانه وتعالی لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بدون مخکې آیت کې چې الله سبحانه وتعالی چې أولئك هم الفاسقون، همدغه خلک دي چې فاسق دي. فاسق یعنی د الله سبحانه وتعالی د امر نه وتل. هر هغه څوک چې د الله سبحانه وتعالی د امر نه د فرمان نه ووځي هغه فاسق دی. نو څوک چې د الله سبحانه وتعالی خبر ونه میني هغه فاسق دی. نو دغه کسان چې الله سبحانه وتعالی ویر کړی دی کنه، دغه کسان وی فاسقان دی الله سبحانه وتعالی. او په دوبل آیت کې الله سبحانه وتعالی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، برابر ندی، برابر ندی، برابر ندی ای دوزخ والا او جنت والا، دوزخ والا او جنت والا ندی سره برابر. هغه څوک چې دوزخی وي دوزخ ته ځي، او هغه څوک چې جنتی وي جنت ته ځي، دا دواړه الله سبحانه وتعالی برابر ندي. اصحاب الجنة هم الفائزون. الله سبحانه وتعالی وی چې دا جنت والا دي، جنت والا دي چې هغه کامیابان دي، به حقیقی معنی سره کامیابان دي. الفائزون، الفائزون به حقیقی معنی سره هم دی کامیابان دي. اصل کامیابی ده چې الله سبحانه وتعالی انسان د دوزخ نه وساتي او جنت ورکړي. خپل الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې ویلي دي، وی اصل کامیابی ده چې انسان د دوزخ نه وساتل شي او جنت ته ننوځي، او الله سبحانه وتعالی جنت ورکړي انسان ته. دغه اصل کامیابی ده. موږ تاسو ټول د کامیابی پسې منډې وهو په دې دنیا کې، پسې ګرځو، کامیابی پسې ګرځو، چیرې نه پسې ګرځو. اما اصل کامیابی، کومه کامیابی چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته بیان کړې ده په قرآن کریم کې او په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، اصل کامیابی دغه ده چې انسان جنت لاسته راوړي او د دوزخ نه چې د الله سبحانه وتعالی عذاب دی دغه نه ځان وساتي، او جنت چې دی هغه د الله سبحانه وتعالی رحمت دی، د الله سبحانه وتعالی رحمت صاحب لاسته راوړي. هغه واقعي ژوند، هغه ابدي ژوند انسان جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی په دو دنیا کې داسې ژوند وکیا
لکه تاسو چې بیگانه وي، لکه تاسو چې یو مسافر وي، د یو لیارې مسافر وي. هغه مسافر چې په یو لیار ځي دومره توشه د ځان څخه اخلي چې د سفر دپاره یې کفایت وکړي. او یو بیگانه چې چیرته اوسي دره توشه یا دره شی د ځان سره لري چې په موږ منطقه کې چې دی بیگانه دی هغه کفایت ورته وکړي. اصل مقصد یې بل ځای دی. یموږ تاسو اصل مقصد د دنیا نه ده. یموږ تاسو اصل مقصد هغه دنیا ده. او د دنیا د ضرورت ته اندازې پورې، ته نیازه پورې موږ تاسو باید هغه لاسته راوړو. اما نه ده چې هغه د دنیا موږ پرېږدو، زړه ته مو کار ته شي او د موږ نه آخرت پاتې شي او د آخرت نه موږ غافله کو. د دنیا باید موږ د آخرت نه غافله نه کو. د دنیا باید موږ د خپل ضروریاتو په اندازه باندې روونیسو، خپل ضروریات په باندې پوره کو او اصل مقصد د موږ هغه آخرت وي، هغه ابدي ژوند چې هلته بیا مرګ نشته. اما په دو دنیا کې مرګ شته او دا دنیا فانی کیدونکې ده. دنیا د څه د بینه څه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، ندی برابر دوزخیان او جنتیان. اصحاب الجنه هم الفائزون، جنتیان دی چې هغه په واقعي معنی سره کامیابان دي. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ټول ته جنت الفردوس راکړي او الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ټول د دوزخ د اور نه وساتي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.